پښتو څلورمه ژبه ده چې په فضا کې ویل شوې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما فضا ته د بشر د سفر د نړیوالې ورځې په مناسبت یو پیغام کې ویلي چې پښتو څلورمه ژبه ده چې په فضا کې ویل شوې ده. یوناما د 2024 میلادي کال د اپریل پر 12 نیټه رسنیو ته ویلي چې افغان ستورمزلي عبدالاحد مومن په 1988 کال کې د پخواني شوروي اتحاد امیر فضایي مرکز ته له دوه نورو روسي ستورمزلو سره یو ځای سفر وکړ او له هغه ځایه د وخت له ولسمشر ډاکټر نجیب الله او له خپلې مور سره په پښتو ټلیفوني خبرې وکړې. نو په دې توګه پښتو ژبه څلورمه رسمي ژبه سوه چې په فضا کې پرې خبرې شوې دي. کله چې ښاغلي مومن له ولسمشر ډاکټر نجیب الله او له خپلې مور سره له فضا څخه خبرې کولې، نو د دوی د خبرو ټول جریان د افغانستان له ملي تلویزیون څخه په ژوند